سوال اوس نه د جواب خبره واوره، خبره لږه واوره، مو راواوره خبره. راځه مهرباني وکړه. د کم کس سره ختلی و د کې ای څه کم و د پرسیبانې دې خو دې خونه ړانګه بنګه که څه د تاسو سره دماغ ډډی خوږی. زه تانه دا تپوس کوم ته ما سره څه کار زه څوک یم یا نه یم خو تپوس کوم. نه خو تپوس ګوره دې زړه سره زړه سره زه موږ په دې خاطر تپوس کوو چې ته څوک یې چې د تا د عقیدې په اساس موږ له تا سره خبرې وکړو. خو زه تانه تپوس کوم تا ته په پته ولګېږي بیا. زه تانه دا تپوس کوم چې مو اهل بیت څه منو. په اهل بیتو کې حضرت امام حسن امام حسین صحیح شو. مو ایدی مذهب څه کومه دی دا فالو کړی دی مو دا کوو. که د تا په کتابونو کې چېرته امام حسن امام حسین یا حضرت علی رضی الله تعالی عنه که دې سره چېرته لیکلي وي چې دا کافر دي خو موږ اهل تشیع به بیا ټول کافر وو. که بیا تا سره دا شی ته ثبوت نه وي نو بیا ته لکه د شیعګانو باندې د کافرو فتوو لګول دا تا ته نامناسبه دي. ته ما ته ثابتولی شي؟ ګوره دې زړه سره یو دقیقه خو صبر وکړه، یو دقیقه قربان دې سم. راځه داسې خبرې وکړو داسې چې دا مسلمانانو هم استفاده وکړي، دا خلق هم استفاده وکړي او دغه خلق یو څوک ګوره دا مخکې کس اوس زه توهین نه یم، زه د توهین ولا نه یم. ما په دې باندې ته پوهې که څه که تا سره توهین هم وکړه پروا نه کوي. د تاسې توهین کول او سپکاوی کول امام عالم ونه ده پرېښی. دا ته وایې زه امام حسن منم. امام حسن ته مو ولې کنځلې کولې په مدائن کې چې کله له معاویه رضی الله عنه سره صلح وکړه روغه جوړه یې وکړه خلافت یې ورته وسپارله ولې مو کافر ورته وویل؟ لاس ګوتې یو شی نه وي خاش ته باداشته ټول به نه یادوي. صبر بصرګو ته دا قرآن کریم اوس منې دي زړه سره دا قرآن کریم چې عثمان ابن عفان رضی الله عنه را یوځای کړی دا قرآن دا څنګه زه نه منم؟ دا څه زه نه منم ما مسلمانۍ کې به شک دی بیخي. شابس افرین زمری د تا محدث سيد نعمة الله المحدث الكبير علامة جليل ولوي لوي وغيره اغاك واي سواي علي رضي الله عنه قرآن راجم کړل صحابه وتې ورکړل اغور توی سموږ د تا قرآن ته ضرورت نه لرو. علي رضی الله عنه ولاړ شول دا قرآن یې پټ کړل او ورته ویې ویل چې نه بعد به ونه ګوریا چې د امام مهدي راسي هغه به راواخلي دا قرآن. دا قرآن هو صحیح ده که هغه د امام علي علیه السلام قرآن صحیح؟ تا نه زه یو تپوس کوم تا په حدیثونو کې منګړت حدیثونه شته که نشته؟ ودې زړه سره شته که نشته دي؟ ګوره د تا کتاب وایي چې تواتر په تواتر پوهېږي چې د لمر د ورځې راخیږي که نه راخیږي؟ ولې نه راخیږي؟ آیا یو چا نن ویلي دي چې نن ورځ لمر نو راختلی دا ته منې ورسره؟ نه که نه منې نو د لمر په راختلو کې خو که نه هېڅ شک او شبهه نشته که نه؟ بالکل همداسې دی. د تا محدث وایي په دې کې وایي هېڅ شک او شبهه نشته چې دا وایي اصلي قرآن نه ده. اوس ما خو ته اوس ویلو چې لاس ګوتې یو شی نه وي تا منګړت حدیثونه لرې مونږ کتابونو کې بعضې دا ملا ګوره دې زړه سره دا ملا دا کتاب د منګړته ده خو کېدای شي چې تا مذهب کې شته مو مذهب کې هوا داسې حدیثونه وي داسې روایتونه به حساب کمپلیټ نه وي مکمل به نه وي. و قربان دي سم د ما په مذهب کې د ما مذهب چې څوک وایي چې په قرآن کې یو حرف کم سوی د هغه کافر ده چې څوک وایي چې یو حرف کې زیات سوی هغه کافر ده. زه روغ قرآن منم زه روغ منم چې دا چا ویلي دي هغه بالکل هغه غلطه زه روغ منم. افرین مننه زه صحیح قرآن منم خو ما ته دا ثابته کړه چې ته ما ته خپلو کتابونه ثابته کړه چې مونږ حضرت امام علي حضرت امام حسن حسین اهل بیت منو که چیرې دوی سره تا په کتابو کې شیعګانو ته کافر لیکلي وو. تا نوم څه شی دی د زړه سره نوم دې څه شی ده؟ نوم دې څه شی دی؟ ایمان نوم نه معلوم دی. نامعلوم. زه به علي درته وایم ځکه ته علي منې د علي نوم به در باندې کېږدم ځکه موږ د علي رضی الله عنه له نامه سره مینه لرو نه. علي جان غوږ ته امام علي منې؟ بالکل منم 100%. امام علي چیرې درته ویلي چې له ما نه مدد وغواړه؟ امام علي نه چا مدد غوښتی دی؟ الله اکبر. تاسې نه وایئ چې علي مدد؟ نو دا خو علي نه مدد نه غواړو دا خو مو الله تعالی ته بس وسیله جوړول دي که نه؟ سورة الفاتحه کې الله جل وعلا وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین. دا آیات خو به دې کله ویلی وي؟ ویلې مو نه ده ولې زه تا عبادت کوم او تا نه مدد غواړم.
بس او خاص لتانه مدد غواړم. آیا داسې ولې نه وایاست تاسو خو د آیاتون بیا په دروغ وایست؟ ولې داسې نه وایاست ایاک نعبد و ایاک و علي و اهل بیت نستعین؟ داسې ولې نه وایاست؟ دا تیمو غاګانو نه تاسو ویل نه کوي هغه څه ته مخامخ راشي برو کې دا تاسو نه تکړی دی ونه په نور راځي نو د زړه سره زه څه وکړم کور ته بسې درسم نو څنګه نه راځي نه ته د مو غاګانو کتابونه نه مانی او خپل په خلکو مانی او د بل کتابونه نه مانی. اوس وکړه کمی په قران کې په شلو آیاتونو کې دا درته ثابت کړی سي الله جل وعلا و اسلامانه بغیر له بل چا مدد مغوړي دا شرک ده. هغه قرآني آیاتونه به بیا سره مانی قرآن کتابونه بالکل منم. تاسو د ما دغه کمره خلاص کړی مسلمانانو یو آیات زده ته خیمه او ما څه کوم سوال کړی هغه ما څه کوم سوال کړی هغه ما ته پیله وخه پسترګو والله درته ما ته وخه ته د اهل بیت منون کو تشیګانو نه ته کافر جوړای ته ما ته وخه چې دا کافر د شیګانو سره کوم ځای کې لیکلی ګوره د زړه سره زه اوس دې ځای ته راځم خو الله مې دې قسم دې زړه سره کتا سي امام علي منی استغفر الله ما دا قسم په رب چې ظالم نه حضرت زدي علي منون کې ګوره تاسو په کومه لار د تا مینه به له اهل بیت تو سره په دې کې شک نشته. خدا مینه سي کوي دا په غلطه طریقه باندې کوي دا په صحیحه طریقه نه کوي. د ما ځان او مال او اولاد او خزر تر امام علي قربان وي د دینه لوی خبره بلسته موونه قربان دا دي څنګه قربان دي سي امام علي کومه خبره درته کوي ته نه مني دا قرباني ده دایمه ولا کتابونه څه کوم دي دا بیا پاکستان لاهور کې به چې ته یو کارخانه کې جوړ شوی مونږ ته درستولي جوړ شوی دی په خدای قسم جوړ شوی دی ته د لاهور کارخانه کوي زبې د يهودو کارخانه دي تانه کتابو درته ثابت کړم چې دا کتابونه يهوديانو لیکلي دي ته ما ته ثابت کړه دا ته ما ته وخه زه ته قرآني او آیات د زړه سره دا یو قرآني آیات درته خیم بارک الله فیک الله دې سره لوړی مسلمانانو ورونو دا علي جان سیده اخلاقی انسان ده الله جل وعلا دې ته قدر ورکی او الله جل وعلا دې سر لوړی کړي دغه یوازې چې دا توهین نه کوي بس موږ په دې ملدنه خوشحاله یو. ګوره دې زړه سره دا سورة الاحزاب ده او یویستمه سفاره ده د سورة الاحزاب ولسم لمبر آیات د معلومیږي درته 17 لمبر آیات ده ښه نشته ما ته نه بریږي ما ته انسان ښکاري نه ښکاري دوستانو همرا خلاص لګرانه خبره خلاص صحیح شو ښکاري کنه ښکاري خو دې موږ دلته دغه سي د چونډي مسلمانان ناس د لایف نشر کړی د لایف در سره خوندور کړی خو چونډي مسلمانانو دا در سره نشر کړی کلی غیرت در پکې وي ایمان او دغه وی داسې ورته ښه اوس وګسه په دې ولسم لمبر آیات کې الله جل وعلا وایي قل اې دې ما پیغمبره د انسانانو ته ووایه من ذا الذي يعصمكم من الله څوک د هغه کس چې تاسې وساتي نجات درکړي له الله نه ان اراد بكم سوءا که چیرې تاسې ته الله د بدو اراده وکړي او اراد بكم رحمه او یا رحمه آیا داسې څوک تاسې ته له الله نه نجات درکړي اوس وګوره نو الله جل وعلا ورته وایي چې هېڅوک داسې نسته ولا یجدون لهم او دوی به پیدا نه کړي دي ځانو دپاره من دون الله بېله الله ولیا دوست ولا نصیرا او نه مددګار له الله نه بغیر الله وایي له ما نه بغیر نه وایي مددګار لري نه وایي کومک کوونکی لري نه وایي څوک کومک درته رسولی سي ګوره ولیا ولا نصیرا تاسې به وایي له ما نه بغیر بل مددګار پیدا نه کړي اوس دا قرآني آیات ته بل آیات پسې وګوره د زړه سره واوره پسې بل آیات د زړه سره قربان دي سم اوره پسې اوره دا قرآن د کلام الله د ګوره کتاب هم نه درته را اخلم روایت هم نه درته را اخلم چې بیا وایي چې په دې روایت کې منګړت دي اوس وګوره دا سورة یونس ده د زړه سره وکسه سورة یونس یولسمه سفاره ده د یولسمې سفارې د سورة یونس 106 لمبر آیات د وروسته راځي دا مخکې 105 106 آیات شروع کیږي الله وایي ولا تدعو تاسې مه رابولئ
ولا تدعو مرا بوليا مدد مغواريا اواز مكوي ورتا يا علي مدد شغي موهيا يا ابو بكر مدد شغي موهيا يا عمر مدد شغي موهيا ولا تدعو مرا بولا اواز مكوا مدد مغوارا من دون الله بلا الله بلا الله علي الله ده كندا نه شابس افرین اوس ګوره الله وای لما نه بغیر بل چاته आवाज مکه ولا بل چا مدد مغواړه ما لا ينفعك سن نفع درته رسولی سي ولا يضرك او نتاوان درته رسولی سي فان فعلت كبيتا څوک وبل الله نه بغیر كدي مدد وغوښتل الله نه بغیر فانك اذا من الظالمين نو بیا په دې وخت کې ترتا لوی ظالم بل نشته لوی ظالم الله أكبر ولله الحمد. وس دي بل آيات تراسة دي زور سارة بل آيات تراسة يو بل آيات در تختار كوام دي آيات تغوكس دا دوما سفارة دا سيقول سفارة دا أو سورة البقرة دا دي سورة البقرة سوام لنبر آيات دا ये 153 नंबर आयात दा यानी यो सलु द्रिपिन जोसम 53 में सही वयल से गलत नसम مصيري قاسم فاذكروني الله ويتاسي ياد كريما ما راو بولي لما انا مدد وغوري فاذكروني فقط الله وي ما راو بولي ما تعوذ بس يا الله مدد يا الله كومك يا الله نصرت الله وي اذكركم بیا بزتاسي ياد كرم ګوردل چې دا سني دی ویلي فاذكروني واهل بيت النبي والنبيين وغيره وغيره كچيري غوښتنه له الله نه بغیر له بل چا جائز وي مدد غوښتنه نو الله به ویلي فاذكروني ومحمد عليه الصلاة والسلام وعلي وحسن وحسين ټول بخودلي الله وي فاذكروني تكي تنها ما ياد کړی لما نه مدد وغواړي لما نه مرسته وغواړي اذكركم الله وي بیا به زه تاسې یاد کړم الله وایي کله چې مو زه یاد کړم بیا به زه تاسې یاد کړم الله اکبر لا اله الا الله اوس یو بل آیات هم پسې درته ښیم ودې زړه سره زه په قرآن کریم بل آیت ته لاړم ولا قسمه یو دقیقه صبر وکړه یو دقیقه بیا دې تا خبرې ته هم پسې راځم روس پر 1 میلیون د رسوي ټول ملګرو څخه هیله کوو شیشه در سره وټکوئ او لایف تر سره شیر کړئ تر نور مؤمنان مسلمانانو یې ورسوئ او تر څو دې موږ ته تاسې عام شي روسان پوه شي الله خو دې وکړي چې یوه میاشت دا لایف نور بند شي الله خو دې وکړي یا رب ته خو وکړي یوه میاشت دا لایف بند شي نن بیا یا رب اللهم صل على اللهم صل على حبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين قول دي زر سرة دا سورة مؤمن دا سورة مؤمن دي سورة غافر هم واي وتاج كمباني قرآن كريم كي ديتا سورة مؤمن واي ذكا دا سورة دو نمون لري او عثماني شاف عربي شاف قرآن كريم كي ديتا سورة غافر واي خبرك ويجي كنك ويجي دا تلويسامة سفارة دا تلويسامة سفارة دا او دي سورة غافر يا سورة مؤمن ما دا نمون قوري مؤمن دا ما شاء الله سورة مؤمن ما سر برابر دا دي ما نمو سر برابر خداش فالك شبيتم نمبر آيات دا شبيتم نمبر وش قورا وقال ربكم ادعوني استجب لكم واي رب دي تاسو ادعوني ما نه مدد وغواړئ ما راوبولئ ما نه یې وغواړئ استجب لكم زه درکړم تاسو ته دعاګانې دې تاسې قبول کړم مدد مو وکړم نصرت مو وکړم وقال ربكم واي رب دي تاسې الله خپله وایي ادعوني لما نه یې وغواړئ دا نه وایي چې له ما نه وله محمد صلی الله علیه وسلم نه له انبیاو له رسولانو له اولیاو له اهل بیتو یې وغواړئ نه الله وایي یوازې له ما نه یې وغواړئ زه یې درکوم الله اکبر دې ټولو آیاتونو کې اوس ته څه وایي مهرباني
ما سوال جواب ماته نه ده میلو. قرآن ایتونو ته چوب مونګړت نه نه ما ته خپل جواب پکار دی. یعنی ته اوس دا آیاتونو باندې ایمان لري چې دا قرآني آیاتونه صحیح دي؟ الحمدلله. لنن بعد خو بیا له علي رضی الله عنه مدد نه غواړي. نه مو علي رضی الله عنه مدد نه ده غوښتي. اوس یاونه نه غواړم بیا یې نه غواړم. الله اکبر. دې موږ ورور یې، دې موږ د زړه سر یې، مسلمان یې، چې داسې عقیده ولري کوم چې د امام علي علیه السلام عقیده ده. مسلمان یې هغه کار مه کوه چې هغه امام علي. ګوره زه د یوه د زړه یوه خبره درته وکړم، ګوره نه دې پېژنم نه مې خبرې در سره کړي دي، لیکن په الله قسم د امام علي علیه السلام عقیدې ته مو رابولم. د امام حسن او حسین علیهم السلام ورضی الله عنهم د جنت د ځوانانو سردارانو ته مو رابولم. په الله قسم په کومه لار چې روان کړي یاست، په غلطه لارې روان کړي یاست. دا لاره د امام حسن علیه السلام نه وه، دا د امام حسین علیه السلام نه وه. د موږ ځانونه او اولادونه او مالونه دي تر اهل بیتو قربان سي، کوم چې قرآني او نبوي اهل بیت. والله امام علي تا ته وایم د زړه سره تاسې وایي نامعلومه د زړه سره امام علي د الله دپاره ځان قربان کړی، د خمس دپاره نه ده قربان کړی. امام حسن دا ټول خلافت چې پرېښودل او هدهد فانا مهرباني وکړئ تا کمنټونه زه قسم ښه تا کمنټونه د زه لاندې قسم دې دا مطلب نه ده چې زه اهل سنت سره تعلق لرم یا سني یم. زه تا 313 پېژنم، زه هر څه پېژنم، زه اهل تشیع یم. هغو په قصه کې مه کېږه، په خدای قسم چې دغه عقیده دې در سره وساتي علي جانه، دا د امام علي عقیده ده او امام علي به دې په ورځ د قیامت شفاعت کوي ان شاء الله که د رب العالمین رضا و. د چا په خبرو نه ګرځي. قرآن د الله کتاب اهل بیت. والله ګوره دا په خلاصو غوږونو واوره علي جانه چې د امام علي خبره ما ته راورسېږي چې زه به تر ټولو صحابه و مخکې کوم د امام علي خبره. ما ته چې د امام حسن او حسین خبره راورسېږي خو الله مې د قسمې تر ټولو صحابه و یې مخکې کومه. دا د موږ مینه ده له امام علي سره، له امام حسن او حسین رضوان الله علیهم اجمعین سره. همدا عقیده دې پلټنه وکړه علي جانه. موږ بې ځایه چاته نه وایو چې د تا عقیده ګوره د تا اوس عقیده دا ده چې له غیر الله نه مدد نه غواړي. بالکل قرآن وایي د تا عقیده له قرآن سره برابره ده. مؤمن مسلمانې الله دې وکړي چې دا ټوله عقیده دغسې برابر شیه دې یې مه سونې کېږه. خو د امام علي عقیده، د امام حسن و حسین عقیده، د اهل بیتو امام زین العابدین علیه السلام د لمر و غر و د علم و د تقوا، امام باقر علیه السلام سمندر و د علم، امام صادق علیه السلام سمندر و د علم. په هغه پسې ولې نه ځئ چې په اغاګانو پسې روان یاست یا خبز درنه غواړي یا بل در باندې کوي. دا اوس د عاشورا په ورځ باندې په تاسې ځانونه وهي. والله وبالله ثم تالله قرآن وایي حرام ده، فاطمه رضی الله عنها وایي حرام ده، سلام الله علیها، علي علیه السلام وایي حرام ده، حسنین وایي حرام ده، 11 امامان وایي دا کار حرام ده کوم چې تاسو په حسینیاتو کې کوئ. او د تاسو له کتابونو له معتبرو کتابونو به زه اوس درته ثابتوم. ولې نه منئ دا خبره د امام علي علیه السلام؟ ولې نه منئ؟ دا نورو عامو شیه ورته وایم، تا ته نه وایم. د تا ماشاءالله عقیده هغه عقیده ده کومه چې د حقیقي اهل بیتو عقیده ده. الله دې درته مبارک وي. شیه سه خو د امام علي په عقیده پسې لاړ سه، شیه سه د امام حسن په عقیده پسې لاړ سه، شیه سه خو د امام حسین د اهل بیتو په صحیح عقیدې پسې لاړ سه، په بل چا پسې مه ځه. الله دې قدرمن کړه. آمین. په قرآن باندې که شیعه دی که سني دی څه چوب هم په قرآن کې شک کوي هغه بالکل کافر دی. نوره پاتې شو حدیثونه کتابونه هغه به بالکل موږ په کتابو کې به هم کموالی وي، تاسو والا کې به هم وي. د لاندې کمنټونه لیکي دې ته ذهن ته زه بالکل یم، ته ما ته که مخامخ راځه بیا راشه. علي د هغو په ځای زه بخشش درنه غواړم. دا شیعه چې تا ته به درود وایي زه بخشش درنه غواړم. هغو ما ته کړي تا ته نه ده کړي ځکه ته د موږ میلمه یې، ته د موږ میلمه یې. چا چې کړي دي ما ته یې کړي دي او د ما په کاته او په کتابچه کې راپسې ولیکه. زه اوس قرآن باندې دروغ وایم؟ زه په قرآن اوس څنګه دروغ وایم؟ کوم ځای نه وایم زه په قرآن دروغ ته څنګه وایم؟ په قرآن د حقیقي ایمان ده. الحمدلله الله دې نورم درته مبارک کړي. الله دې ټولو شیعو ته توفیق ورنصیب کړي چې په قرآن پسې شي او په حقیقي اهل بیتو پسې شي. د ما د شیعه له ناموس سره دښمني نه ده. زه د امام علي شیعه یم، زه د امام حسن او حسین شیعه یم،
زه ویاړم په دې باندې چې زه د امام علي او د امام حسن او حسین شیعه یم، خو داسې شیعه نه یم لکه د نن په دنیا کې رواجي دي. موږ ځان او مال او اولاد تر دې قربان د په حقه لاره کې، او الله جل وعلا دې د دوی شفاعت موږ ته رانصیب کړي. زه الله دې مل څه د زړه سره پلټنه وکړه، په کتابونو پسې وګرځېږه چې هر ځای د زړه مطمئن سو په قرآن باندې په قرآن عمل کوه، په صحیحو احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل کوه. په قبر کې والله که څوک در سره څملي، په قبر کې والله که څوک نجات درکړي، خپل عمل پاک عقیده پاک زړه د توحید عقیده به نجات درکوي. الله پاک دې توفیق نصیب کړي ټولو ته. بارک الله فیکم. زی په خیر. الحمدلله ټول دوستان یو ځل د جمعې مبارکه شپه ده. هغه بل ډاکټر صاحب چې د خپل فامیل سره حقیقي دین ته راغلی ورته ډېر ډېر د مبارک وي، د بچیانو ته د مبارک وي. هغه بل ورور چې له دینه انکار وکړل چې زه به په صحیح عقیده پسې ځم، هغه ته د مبارک وي. دغه ورور ته وایم دا اوس راغلی ده چې په حقیقي عقیدې پسې لاړ سه. اللهم ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اله العالمین موږ ته اخلاص او صداقت را نصیب کړي، او اله العالمین دا فامیلونه دي، دا بل فامیل سول چې په دې تیرو شپو کې دا 8 فامیل سول. اوس تاسې وګورئ، تاسې دوی خپل ځانو ته نجات ورکړل. اهل سنت تر باندې نه دي زیات سوي، او اهل سنت الحمدلله په قرآن او په احادیثو په اهل بیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې روان دي. الله دې نورم توفیق ور نصیب کړي، الله دې پاکه عقیده توفیق ور نصیب کړي. زه به داسې فامیلونه درته وښیم، یو فامیل د 19 کسه لري. څو 19 کسه لري. دا 19 کسانو کې یو قسم نه د پاتې شوی چې ټول د قرآن او د صحابه او د اهل بیت او حقیقي عقیدې ته راغلي دي. الله اکبر. الله د څه ضرورت په خاطر دلته نه راځي، د څه ضرورت او د مجبوري او په خاطر باندې اعلان نه کوي. داسې ورځ به درته راځي دا ول سره فامیل به تاسو ته په کامره او په ویډیو کې ځان درته ښیي، او دا به تاسې یاد ساتئ درته ښیي، او بیا به زه درته وایم چې اوس ورته ګورئ.